بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موږ تاسو د ایکسل د درس اوله ورځ ده، صرف نن پیژندګلوي کوو. مایکروسافټ ایکسل 2014 مایکروسافټ چې دا موږ داسې مخکې تشریح کړې د کمپنۍ نوم دا و. دا کمپنۍ په امریکا کې ده، مالک بیل ګیټس نومیږي. ایکسل چې د پروګرام نوم ده، څوک ویل ایکسل نه اخیستل سوی، څوک څه خو زه لنډ تعریف ته لیکمه. ایکسل program is used for calculation. calculation مطلب محاسبې لپاره استعمالیږي. موږ تاسو چې چېرته په یو دکان دفتر کې چېرته کار کوو نو هلته حساب کتاب مخامخا کوو. دا ټول تعلیمونه او د هغه چې راڅرخېږي بېرته به دغه calculation باندې راڅرخېږي. سوچ پوه کوئ. ښه، نو حساب محاسبې لپاره دا استعمالیږي. اصل کې ایکسل پروګرام چې دا ډیټابیس ده، د کمپیوټر ساینس یوه څانګه ده چې هغه ته وایي ډیټابیس. ډیټابیس لنډ تعریف څنګه ده؟ ډیټابیس is a pool of data. دا د معلوماتو ذخیره ده. لکه یو دکاندار څومره مال یې راوړی، په څو یې اخیستی، دا په لاره کې څومره مصرف پر راغلی، دلته په څو باندې تمامېږي، کرایه مریار ته حساب ورته وکړي، که په څو یې بیا خرڅوي، څومره یې خرڅ کړي، څومره پاتې دي، څومره یې ګټه کې کړې ده، څومره یې تاوان کې کړی، وغیره وغیره. همدارنګه موږ یې دلته استعمالوو، څومره کسانو داخله کړې، په کوم تاریخ یې کړې، کله یې کړې ده، څومره کسانو فیسونه جمع دي، څومره نه دي جمع، څومره چې بقایا دي، څومره امتحان ورکړی، څو پروګرام یې ویلي دي، او څومره یې پاتې دي، امتحان کې څو نمرې ویلي دي، څو نمره ده، وغیره وغیره. د ټول ماده زموږ ډیټابیس. او په غټه کې که موږ تاسو ورته وګورو، دا موږ تاسو تذکیرې چې کله هغه کېږي، دا اوس چې موږ تاسو تذکیرې جوړ دم راجسټرې چې دي ډیټابیس دي، په هغه کې هلته رسېږي، هغه بیا مرکز ته رالېږي، دلته ورسېږي، هغه ته لېږي کابل ته، او هلته هم دغه هغه چې کومې دي سیف کېږي. دا معلومات ټول هلته په وزارت کې دي. موږ تاسې د تذکیرو نو دا ډیټابیس مې هغه ورته وښودل، یو څو مثالونه مې درکړم. له دې نه بغیر راځم بېرته د ایکسل ته راځم، خو د 2014 ورژن ده. موږ تاسې مخکې هم ویلی ده، دا یې ورژن ده. عادتونه دې ما وختي دي پښتو ته، صحیح ده، ما اړولي دي. نو دا یې چې دا ورژن ده. اوس راځو بېرته ایکسل ته. ډیټابیس چې ده بیا په غټه کې په دوه ډوله ده، چې یو ته وایي فلیټ فایل ډیټابیس، او د دې یو ښه مثال چې د ایکسل پروګرام یا رجسټري دي. همدارقم بل ډول چې د هغه ته وایي ریلیشنل ډیټابیس. د دې یو ښه مثال ایکسس پروګرام ده. فلیټ فایل ډیټابیس چې دا د خپلې فایدې خپل نقصانات دي. تاسې به یې چې دا رجسټر خو موږ دلته چې موږ تذکیرې پکې رسېږي، یا مثال موږ تاسې چې کاپي راخیستي، یا رجسټر هم راخیستي، دکان سامان ټول هغه هم کې ورکړی. د ایکسل خو کمپیوټر کې ده که نه، دا سره کوم مثال ده. دا هم په همدې ډول ده لکه څنګه چې یو رجسټر وي، خو په دې کې عادي حساب کتاب کارونه فارموله یې ورته جوړه کړه، په اساني ډول په اتومات ډول په خپله درته حساب کتاب کوي. او په هغه کې چې دا په رجسټر کې به ته هر وخت کلکولیټر راخلې چې ودرې څومره شو، کلکولیټر خلک کې استعمالوي. دا هم په همدې ډول ده. د دې څه نقصانات او څه فایدې دي. فایدې له ټول نه غټه دغه د فلیټ فایل ډیټابیس چې هر تعلیم یافته کس مطلب املا یې زده، لیکل یې زده، لږ ځګ په حساب پوهېږي، هغه دې کې کار کولی شي. نقصانات یې بیا لږ ډېر دي. لکه اوس تذکیرو کې هر څوک چې مثال املا یې زده کار کولی شي که نه، صرف فورمه ده ډکوي، څه نومېږي پوښتنه تا نه کوي، هغه ولیکي، پلار دې څه نومېږي، نیکه دې څه نومېږي، وغیره وغیره. نو دې نقصانات چې دي، اول نقصان یې دغه دی چې ځای ډېر نیسي. تاسې ته خپل ولسوالي کې پوښتنه وکړئ، ورته تاسې خو ما ته دا د تذکیرو رجسټر راته وښیه، کوم ځای کې مې ایښي دي، څومره دي. په پکتیا کې نن 3 کاله مخکې مرکز ګردیز کې 2 کانټینرو کې رجسټرې پرتې دي. په دې 3 کالو کې به څومره نورې تذکیرې جوړې، اوس هم ډېر خلک نه لري، نو ډېر زیات ځای نیسي. بیا په کابل کې ځالي، په ننګرهار او مزار او کندهار او هرات نفوس ډېر لري. دغو ولایتو کې به څومره ځای ته رسېدلي. بیا چې کله ځای ډېر ونیسي، یو بله ستونزه کې پیدا کېږي،
هغه ستونزه چې دا هغه دغه ده چې په هغې کې تلاش ډېر مشکل شي پیدا کول. د احمد ریکارډ د محمود ریکارډ را پیدا کوي ډېر وخت نیسي. ورسره تبدیلي مشکل نصیب کړي. که تذکرې ته ته ورغلې او زه چې نوې تذکره جوړوم که نه نوی کس تذکرې نه جوړ نو هغه ته ډېره زر جوړه شي. هغو ته اسانه یې کوي فورمې مخې ته یې کښې زر ډکه کړي دا په دغه جنایي او دغه باندې راوګرځوه ملک صاحب نه ټا پیپر واخله تا ته تذکرې په هغه کې لیکلو کې اخر د ولسوالۍ او هغه ته ولیږي چټ پټ عمر دې پکې ولیکي امضا ته به وکړي بر بخیر. دوی ته اسانه وي. خو که ته ورته ووایې چې نظره تذکره مې ده درنه ورکه ده بله جوړوم کله ته چې مدیر نسته کله ته چې اعلان راوړه کله څه درته یې کله څه درته یا یو نوم ته مثال غلط شوی احمد جان نومېږي احمد خان دې لیکلی ده دا یو ټکه چې ښکته راکوزوي ډېر په عذاب کې ځکه چې ګوره نوې فرما اسانه ده تا دغه ریکارډ به دوی په هغه ګردونو کې او په هغه رجسټر کې راګوري بیا به ټول درته سموي هلته چې بیا د دوی د تسم کې مکتوب درکوي چې دا ته اوس هغه ته اوس مرکز ته ولایت مرکز ته ولایت مرکز کې تسم کې مکتوب درکوي اوس کابل کې سم کوي که دوی ته انتظار کوي که هېڅ کله نه پوهېږي. نو په دې کې پیدا کول چې کله سایز ډېر شي که نه پیدا کول هم زیات شو مشکل شول ورسره په دې چې کوم د ایډیټینګ تبدیلي ډېره مشکله شوه کار هم سخت شو وخت هم ډېر نیسي. تاسې به چې اکسل کې څنګه ډېر ځای نیسي دا خو کمپیوټر کې ده اکسل کې په میموري کې ډېر ځای نیسي. اکثره زه مثال ورکوم د نیکه نوم موږ تاسو تذکرې کې نیکه نوم لیکو که نه یو د هغه په خپله تذکرې کې فرض کوي ولیکل څه ده یو وارې پنځه یې فرض کوي بچیان دي د هغو په تذکرو کې بیا ولیکل چې د پلار د نوم په ځای پنځه یو څو کېږي شپږ بیا یې د پنځو بچیانو داسې فرض کوي چې د هر یې پنځه بچیان دي هغه د نیکه نوم په ځای کې بیا لیکل کېږي که نه 25 وارې 25 او شپږ 11 وارې ولیکل شي دا میموري کې ډېر ځای نیسي. دا ستونزې بیا په ریلیشنل ډیټابیس کې حل شوي دي. اوس راځو ریلیشن ډیټابیس ته. اول نقصان اول به د هغه نقصان درته وښیم. نقصان یې دا د هر تعلیم یافته کس دې کې کار نشي کولی. کمپیوټر سره کم از کم دوی باید بلدتیا ولري. املا خو خود زده وي لږ ماهره کس ته اړتیا نه دلته دا خو نقصان خو بیا نورې ګټې ډېرې دي. فایدې یا ګټې چې دي ځای کم نیسي. مخکې مې تاسو ته مثال درکړ چې 11 وارې اکسل کې ولیکل شي که نه دلته به 1 وارې ولیکي د په خپله تذکره کې. بیا لکه څنګه چې نوم نه معلومېږي ریلیشنل ډیټابیس په دې کې اړیکې دي ریلیشنز دي. د بچیانو تذکرې ته د دغه نوم نه اړیکه را جوړېږي لینک را جوړېږي هغه ته د پلار نوم ځای ته او د لمسیانو لپاره د نیکه نوم ځای ته لینک را جوړېږي لیکلی هغه یو واري میموري کې خو چې کله یې چاپ کوې یا یې ګورې تا ته په مختلفو ځایونو کې بیا ښیي چې را خلاصوې. نو دا خو معلومه خبره ده چې یو نوم یو وارې ولیکل شي ډېر ځای به نیسي که 11 وارې 11 وارې به معلومه خبره ډېر ځای به نیسي. دا میموري کې کم ځای نیسي او چې کله یې ځای کم ونیو په دې کې تلاش ډېر اسانه شي زر را پیدا کېږي ډېر زر یې را پیدا کوي هغه شخص هغه نوم او پیدا تبدیلی هم ډېره کې اسانه شي. تبدیلی څنګه اسانه شي بس صرف هغه تذکرې نمبر ورکړي که نه نور ګردونو کې ګرځېدا ضرورت نه وي که دلته فرض کړو سره یې تذکرې نمبر یې چې ورکړي د هغه وروسته ډایرکټ هغه ورته راواوړي ورته چې ښځه خان په جان باندې لږ لږ تکلیف غواړي چې فلاني امضا راواخله فلاني امضا راواخله خو چې کله په وخت په تېرې وخت چې کله تېر شي انشاءالله د وخت په تېرېدو سره دغه ډیټابیس سیستم چې موږ اوس کمپیوټرایز روان دی تذکرو د پاسپورټو نو دا داسې سیستم ده چې اوس خو دلته موږ تاسې بایومټریک واخلي که نه هغه بیا ځان سره په سیډیانو یا په فلشونو کې ځان سره وړي کابل ته او کابل کې هلته بیا هغه ډیټابیس ورته جوړ کړی ده غټ هغه کې سیف کوي. د وخت په تېرېدو به دا رقم شي چې دا ټول د افغانستان کمپیوټرونه د ادارو به سره وصل شي. دلته چې کوم کارکوونکی ناست وي هغه به دې کمپیوټر ته ناست وي خو کار به په کابل کې کمپیوټر کې کوي. یوزرنیم پاسورډ به ورکړي هغه ته داخلېږي نیټورک په واسطه باندې هغه ډیټابیس ته لاسرسی لري شبکې په واسطه. نو چې کله ته ورته وایې چې بدل که ما خان نوم په جای باندې بدل که غلط شوی او معلومات دې ټول وکړي که نه
چې رښتیا هم دا رښتیایي که نه دومره معلومات خامخا کې ملکان وي دغه لپاره نو صرف دلته راشي هغه تذکري نمبر دې را پیدا کړي خان په جان بدل کړي چې څنګه یو کې یا انټر بټن سی وي په ټول افغانستان کې بدل وي یو ژوندی مثال به تاسو درکړم بانک کې که څوک اکاونټ لري دلته مثال ما مخکې 1000 افغاني کې 1000 دینار ور واچولې په یو ساعت ته زنګ ووایه بدخشان ته نږدې ده که لرې ده بیخي لرې ده که یا هرات ته یو په یغه سر کې ده بل په یغه سر کې زنګ د دغه بانک یو برانچ ته زنګ ووایه نمبر یې که د سره یې را پیدا کړي انټرنیټ کې را پیدا کېږي ورته وایي چې د زه فلانا نومېږم دا مې اکاونټ نمبر ده د پیسې خو راته کې وګورئ چې څومره دي منټ پس زنګ ورته وایي هغه به ته 60,000 دي هغه څه خبر شو اصل کې تاسو بلدري بانکونو په سر باندې وړي کاسي ریګډیشن لګیدلی دوی خپل شخصي نتورک جوړ کړی ده چې څه برانچونه دي په افغانستان کې ټول سره وصل دي مرکزي او کمپیوټر ته لګېدلی ده یا دوه کمپیوټرو ته لګېدلي کابل کې دلته دوی پیسې دلته اخلي نور جمع کېږي هلته عددونه هلته جمع کېږي نو چې څنګه ته بدل کړې ټول افغانستان کې په یو بدل ځکه هغه یو کمپیوټر ته ټول لاسرسی لري که نه نو همدغه ډول به د موږ تاسو د تذکرو سیسټم هم سي او کار به ډېر کې اسانه سي نو دا د دې یو ښه مثال اکسس ده د دې په باره کې لږ معلوماتو ډیټابیس په باره کې اوس راځو موږ او تاسې د اکسل چې کوم فایل ده دې ته وایي بک یا دې ته ورک بک هم وایي د ورډ فایل ته ډاکومنټ ویل ته لیکلي اکسل چې راخلاص کړل ته بک په لیکلي بک 1 بک 2 او دغه فایل چې د اکسل دا ورک بک چې دا د ټیبل په شکل وي خو دې نه وخت یو بل خبر دی کې شیټونه دي په هغه کې به ورکه وي کنه په ورډ کې ورکه به چې ذاتي دل لیکل به چې کول دلته شیټونه دي شیټونو کې چې شیټ چې د ټیبل پر شکل د ټیبل چې روز یو فوکل لري اند کالمز او عمودي لاینونه لري او حجره د څوای سیل د دې آیکن چې د ایکسل پروګرام ایکس په لیکل کېږي او ایکسټنشن چې دا XLS یا XLSX فرق نور به XLS چې د زړو د 2003 دغه زړو ایکسل پروګرامونو ده او د X اضافه چې سره د 2000 او دغه نوې چې کوم دیغه ایکسټنشن ده خلک لګلن معلومات سره زو عملی ګور خلاصولو طریقې ټول په هماغه ډول دي لکه څنګه چې موږ تاسو ورډ خلاصو صرف د رن لارې بدلی رائټ کلیک رن دلته موږ تاسو پاور پوینټ ته پاور پینټ لیکو ورډ ته من ورډ لیکو دته صرف ایکسل لیکو څنګه چې انټر کې راخلاصيږي نو دا د خلاصولو طریقې هم په هماغه ډول دي صرف دا بدلیږي او چې دا غره خلاص کوم تاسو به وګورئ د کوم ته لیکل کنه نو د سکرین ایلیمنټس هماغه رقم دی لکه څنګه چې د ورډ خو په دې کې دا دوه اپشن نه وي دي دته وايي فارمولا بار فارمولا چې کله موږ تاسو جوړو دلته ښکار دته وايي نیم باکس چې کوم دا د دې حجرو ادرس د تخي فرض کړل د کلیک دغه ځای کې فرض کړه کلیک څه وايي K8 K نمبر کالم دا 8 نمبر رو دا اتم نمبر دلته کلیک کې H15 H نمبر کالم دا 15 نمبر رو دا د هر حجرې ادرس تخي د تاسو تمام چې ورک بوک یا بوک کې شیټونه وي شیټ 1 د جمع باندې کلیک شیټ 2 شیټ 3 بیا د دې شیټ د ټیبل په شکل ده او ټیبل کې روز وی افقي لینونه چې هغه ته 1 2 3 شمیره ورکړي د هډینګ او کالمز وی عمودي لینونه چې دته A B C شماره ورکړي یا غنا ورکړي په ورډ کې چې کله موږ تاسو لیکل کول مساوي رین لیک کنه دلته به شي ګو دلته به انتخاب وکي انتخاب نه پس به شي لیکي وا بیا کنټرول ونی سنټر بټن وای دی ټول حجرو کې با دغه ټول کې نو پریکټیس په کار دته اسانه ښه بیا په دې کې تاسو چې ورکه چیرته د چاپ کوم پیج دی او چې کله واړی دا ټول شیټ ورکه ده زومینګ کوم فکر هم ده خو په دې کې تاسو چې ورکه ډېرې دي کنه په ورډ کې چې اضافي ورکه راشي بیا هغه مو چاپ کیږي پرینټر کې دلته چل کیږي دلته چې کومې ورکه کې تالی کل کړي صرف هغه به چاپ کیږي نورې نه چاپ کیږي پس له دې نه په دې یو شیټ به څومره روز دی کې څومره کالمز دی کې په دې بټن باندې د ون او د تر منځ باندې کله کلیک ټول شیټ انتخابي کې د باندې کله ته کلیک دسي ونیسي سوای نسل کا ته 3500 ار روز دی په دې و شیټ کې او 4340 سی
سی مطلب کالمز دی همدغه رقم کله رښتیا ته عمره دي که نه دي کنټرول به ونیسي ډاون ایرو کې به ووایي ښکته طرف ته چې کومه شی ده د اخري سر ته دې رسوي 10 لکه 8,500 او دې طرف ته کلاس تو ښي طرف ته ایکس اف ډي لیکلی زه ورته دا ماته ته په عددونو بدل کړې آپشنز ته به لاړ شي او په آپشنو کې به فارمولاز ته لاړ شي دې کې به R1 C1 فعال کړي اوکې به کړي 6,340 خو دا بیا ما غلطۍ د دې وجې زه بېرته دا خپل چې کوم سټایل دی هغه ته اوس تاسې به دا 10 لکه خو ډېر غټ تعداد ده که نه که یوه خبرې دې نه مخکې زه ته وکړم اکسل وړو ادارو کې استعمالېږي چې هغو کې معلومات کم وي چې اکسل یو حد لري چې کله د هغه معلومات کې اضافه شي بیا اکسل نشي کنټرولولی اکسس به استعمالوي اکسس هم یو حد لري هغه نه چې معلومات زیات شي بیا هغه نشي کنټرولولی بیا به د هغه نه مخته نور ډیټابیس پروګرامونه دي هغه استعمالوي خو له ټول نه غټ پروګرام چې د ټول نړۍ نفوس هم کنټرولولی شي معلومات آریکل موږ تاسو کوم ډیټابیس دا د چین نفوس ته وګورئ د هند ته وګورئ که نه دا ټول په آریکل پروګرام کې دی موږ تاسو ډیټابیس هم په آریکل کې ده دا د پاسپورټونو دی ځان ته مثال ډیټابیس ځان ته یوه څانګه دی کمپیوټر ساینس هغه کې هغه سخت ده لږ د دې وجې زده کوونکي هم ډېر کم وي وظیفې هم لږ کم دي ګرم نه دي خو معاشونه بیا ډېر ښه دي چې هغه چې وظیفه پیدا شي په نسبت د دې نورو ښه په دې کې چې کوم دا راځو دغه یو شیټ ښه دا خو 10 لکه تعداد لري آیا دغه یو شیټ کنټرولولی شي ټول که نه دې بټن باندې کلیک کوم انتخاب وسه که نه زه ته په دې کې ولیکه اتاتیا کنټرول انټر یې معلومات خو ولا ډېر زه ته چک کا کارت موقع چې ولا که به ما کړی د یو شیټ کې دومره معلومات لیکو اکثره یو مثال نتایج یو سیم څومره خو یو 900 نفر 200 نفر دومره چېرته وي دومره کم وي هغه پکې ولیکو یا داسې لږ لږ معلومات ډېر زیات نه خلک نه کې لیکي د بل شیټ کې مثال دی کې د اول صنف دی کې د دویم دی کې د دریم دی بلکې د څلورم وغیره وغیره ښه په اکسل کې که تاسو اکسل کې دا بټن زده کړئ که نه دومره فایده نه درته کوي لکه فارمولې چې په دې کې زده کړئ ریاضي ده که نه اوس یو دوه درې زده کړه زده نه ده که نه څه فایده ستا جمع نه زده ستا ضرب نه زده ستا تقسیم نه زده ستا انټګرال نه زده وغیره وغیره نو په دې کې هم به همدې ډول ده دا بټن تا ته ډېره ګټه کوي خو ډېره ګټه نه کوي که ته په حساب کتاب نه پوهېږې فارمولې دې نه زده هغه ریاضي نه زده کوي تراس ورته کښېنه په اتومات ډول یې کوي نو په دې کې یو فنکشن دي بل فارمولې دي دو کې اساسي فرقونه څه شي دي اول فنکشن تیار جوړ راځي له کمپنۍ نه د پروګرام سره او فارمولا دغه فنکشن کې موږ تاسو خپل د دماغ چې کوم دي کنه خپل دماغ کې استعمال کو په دې کې نوښتونه راولو دغه نه فارمولا جوړه شي دویم فنکشن په یو وخت کې صرف یو کار کولی شي یا به جمع کوي یا به منفي کوي فارمولا په یو وخت کې ډېر کار نه کوي موږ تاسو دا ځای کې استعمال کو چا پوښتنه وکړه کنه چې کمپیوټر هوښیار دی که انسان هوښیار دی داسې نه چې ورته وایي چې کمپیوټر هوښیار دی ځکه دا جوړ کړی چا ده انسان نه محدودیت لري بېرته فارمولو ته موږ ته باید موږ تاسې کار کې وکړو نو راځو اسانه فارمولې درته ښیم جمع زده کړو که نه اسان هم ده دلته ورته کلیک کړه ورته مې دا پورته عددونه جمع کړه مساوي SUM سم قوس شروع او انتخاب قوس سے بند انټر که دا ټول جمع کوي سره بیا څنګه کوي مساوي SUM قوس شروع یا ټول انتخاب قوس بند انټر صح خو نه ده که نه هغه ریاضي نه ده متخفه نه چې ډېر اسانه کار ده صرف سم زده کړه مساوي سم استعمال یې صرف زده کړه که ګډوډ عددونه یې مثال دغه ځای کې 33 لیکلی دلته 33 لیکلی دلته 33 لیکلی دا جمع کوم نو بیا مساوي سم قوس شروع ورته چې نمبر 1 اوله د انتخاب کوم چې که دغه یې کاغی دې باندې کلیک کړه بیا دغه ځای کې کاما په بعضې کمپیوټر کې سیمې کالم وي نو کمپیوټر کې د سیمې کالم وي سیمې کالم به وایي که کاما یې کاما ورکړي نمبر 1 اوله د انتخاب کو کاما دویم انتخاب کوم چې دغه ده بیا کاما دریم انتخاب کوم چې دغه ده بیا کاما که نور انتخابیان انتخابولی شي ډېر هم انتخابولی شي قوس یې بند کړه
انټر پادې ډول هم کولی شي مساوي 33 جمع بټن وسره خو مساوي ضروري ده دغه جمع دغه په دې کې داسې انتخاب نشي کولی چې په یو ځای باندې لکه سم کې نو انټر کا ته جمع وکړي اوس راځو دې چې منفي څنګه کوي که جمع داسې کېږي ګوره د کلکولیټر په کم استعمالولی شي مساوي به ووایه اتاتیا جمع 4 خپل ورته ولیکي یو نه دغه ځای راواخله بل خپله ولیکه نو پرابلم دغه رقم په هر یو فنکشن هرې فارمولې کې مساوي زه ته چې منفي څنګه کوي منفي به داسې چې ورته وایي 32 نه منفي کا دا 33 په کلیک کا یا ورته وایي چې 4 پر منفي کا انټر داسې هم کولی شي چې په خپله دواړه عددونه ولیکي تقسیم څنګه کوي ضرب څنګه کوي مساوي 99 ضرب لپاره شفت به ونیسي 8 بټن به ووایي هلته ښکاري که دا علامه دغه ضرب دلته یو عدد انتخاب یې که لس زه ورته وایم چې لسو ته ولیکه ضرب یې که انټر تقسیم بیخي اسانه مساوي دغه 2623 تقسیم لپاره فارورډ سلیش د علامه استعمال تقسیم کا په دریو باندې درې مې خپله ورته ولیکل یا په درشو باندې هلته ورته انتخاب کوي ولیکه پوه شوې په دا ولې پوره په تقسیم شو تاسې په پوهېږئ دغه فارموله هم زده ده که نه چې یو عدد دا معلوموه چې کوم عدد په دریو باندې پوره تقسیمیږي که اشاریې ته به وړي نه ده هم زده زه بیا ریاضي کې تکړه یم سره مثال در یو عدد لیکلی ده دغه باندې زه څه پوه شم چې دا په دریو تقسیمیږي که نه ګوډ درې او دوه به جمع کړي لکه مخکې ما حساب ورته وکړو ځکه مې په دریو تقسیموم که ښه درې او دوه پنځه کېږي 15 شپږ 11 اووه 18 په دریو تقسیمیږي ووایه خبره خلاص ښه نو په دې ډول دغه تاسې کولی شئ چې خو دلته ډېره اسانه ده صحیح ده زر کې دغه حساب ته ضرورت نشته که نه په دوه تقسیم که مساوي دا تقسیم پر دوه اشارې کې جواب درکوي ستونزه نشته او دې نه مخته که تاسې دلته وګورئ هغه ده ورډ پروګرام ده فرق صرف څه شي کې ده فرق به صرف ته وښیم انفو ته چې راشي دا بټن صرف اضافه شوی ده په دې کې چې دی pick what users can see when this workbook is viewed on the web که چېرته مثال انټرنټ ته کوم ویبسایټ ته ځه نو هلته څه شي ښکاري دې باندې کلیک کوئ څه شي ورته ښایي ټول ورکبوک ورته ښایي که نه شیټونه ورته ښیم کوم شیټ ورته وایم چې دغه اول او دویم دې وګوري نور دې خلک نه ګوري اوکې که نو بیا به هغه خو انټرنټ چېرته ده چېرته یې اپلوډ کړو د دې نه بغیر دغه دوه اپشن په هماغه رقم دلته که تاسې وګورئ ځینې اپشن یو دوب کې بدلې سوي دی د خلاصولو پاسورډ ده بل د پروټیکټ کرنټ شیټ او بل د پروټیکټ ورکبوک سټرکچر دغه تبدیلي پاسورډ څه په دوه برخو ویشلی پروټیکټ کرنټ شیټ موجوده شیټ کوم کې چې تا کلیک کړی دې ته پاسورډ ورکړه نورو شیټونو کې که څوک لیکل کې پروا نه کوي ګوره دې باندې کلیک کوم پاسورډ ورکوم اوکې اوکې دې کې اوس لیکلو ته نه پرېږدي خو که بل شیټ کې لیکل کوي ستونزه نشته او که چې بېرته تر لرې کوم بیا به دلته راشي پاسورډ به ورکړي بیا به یې ورکړي خلاص دا مې دلته هم پاسورډ ورکړي ما خو دغه کې کلیک کړی هغه شیټ ته به لاړ شي بیا به هغه نه وروسته دغه ځای ته لاړ شي ما دواړو شیټونو ته پاسورډ یې ورکړي ښه بس دې خبره خلاص شو بیا راځو په دې کې یو بل اپشن چې د پروټیکټ ورکبوک سټرکچر ساخت کې باید تغیرات څوک ونه کړي مخکې به دغه ځای کې یو درې بټن وي دغه رقم د دې فایل لپاره صرف او دلته ګورئ که دې باندې زه کلیک کوم نوی شیټ انسرټ کېږي که نه 15 شول 1 2 3 4 5 زه هم چې دغه کې څوک بل یو شیټ هم نشي اضافه کولی د دې لپاره به راشي بیا دغه ځای ته ساخت یا سټرکچر ته پاسورډ ورکړه دا بل اپشن ځکه کار نه کوي هلته بټن یې اوس دغه کې نشته اوکې که د پاسورډ کو اوکې کا دغه اوس دې باندې کلیک کا نور کار کې کیږي خو د دې په ساخت کې به تغیرات نشي کولای چې بل شیټ کې انسرټ کړي مینیمایز میکسیمایز کړي مخته چې سیو اوپن دغه باندې ورډ د ایکسل دا پرنٹ کې به لک فرق دا به ان شاء الله وایو
شیر هم په هماغه ډول د ایکسپورټ بل یو دلته مثال داسې دی چې د 2 ایکسل لپاره سیو کړه نوټپیډ وغیره لپاره کلوز کړه دا فایل اکاونټ مایکروسافټ اکاونټ باره کې معلومات درکوي اپډیټ کوي نه اپډیټ کوي فیډبیک هم خوشحاله تر خفه تر که څه پیشنهاد ورته لري او اپشن یې هماغه ډول دي په پرنټ کې یو نیم اضافه شوی ده هغه به که ژوند بیا سبا وایو ورسره یو ډول فارموله هم درته ښیم بیا سبا وړه